خبر کندهار کې د اوسپنې ویلې کول د یو فابریکې جوړولو کار پیل شو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. په کندهار کې د یو ملي سوداګر 2.5 میلیون ډالر په پانګونې د اوسپنې د ویلې کولو د یو فابریکې جوړولو کار پیل شو. دا فابریکه چې د حاجي شمس الله په نوم د ملي سوداګر لخوا د کندهار په صنعتي پارک کې جوړیږي. کار به د 15 میاشتو کې بشپړ او په لومړي سر کې د نوي کسانو لپاره کار زمینه برابر کړې ده. ښاغلي عطا په خبره دغه فابریکه په یو ساعت کې له 15 تر 20 تونو پورې تعمیراتي ځخونه تولید ظرفیت لري. د کندهار په صنعتي پارک کې دغه فابریکې جوړولو کار داسې مهال پیلېږي چې په دې پارک کې په وروستیو کلونو کې په سلګونو فابریکې تړل شوي دي چې عمده ستونزه د برېښنا نشتوالی بلل شوی دی. د کندهار برېښنا ریاست مسؤلین وایي د هلمند له کجکي بند څخه د کندهار ته د برېښنا مزید نوي کولو کار روان دی او په بشپړ سره به د کندهار صنعتکارانو برېښنا ستونزه تر ډیره هواره شي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوای شئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.